وطن دې زما افغانستان، وطن دې زما افغانستان. د کابل ښار په برکي څلورلارې کې د هوایي پلو تر ځمکې لاندې سړک د جوړولو عملي چارې به ډیر ژر پیل شي. د کابل ښاروالۍ د ښاري زیربناو ریاست د ګڼې ګوڼې ستونزې ته د حل لارو چارو د موندلو په موخه تر تخنیکي او فني څېړنو وروسته د برکي په څلورلارې کې له نړیوالو معیارونو سره برابر د موټرو د تګ راتګ هوایي پول او تر ځمکې لاندې سړک د جوړولو طرحه او ډیزاین بشپړ کړي دي. دغه پروژه چې له ځانګړي اهمیت څخه برخمنه ده، عملي چارې به یې د کابل ښاروالۍ د کار ساتنې او مراقبت ریاست لخوا په راتلونکي اونۍ کې پیل شي، چې په بشپړېدو سره به یې له یوې خوا په یاده سیمه کې ترافیکي ګڼه ګوڼه کمښت ومومي او له بلې خوا به په کابل ښار کې د تلپاتې پراختیا او ښاري ښکلا د رامنځته کېدو شاهدان هم واوسو. د کابل ښاروالۍ د ښاري زیربناو ریاست د رئیس انجینر فایق احمد تسل په وینا د دهنې باغ څلورلارې له لوري د پروانېدو د څلورلارې په لور د 900 مترو په اوږدوالي، 20 مترو سور، د 15.5 مترو په لوړوالي او د 440 ستنو یا پایو په درلودلو سره هوایي پول او د نادریې لیسې د څلورلارې لخوا د ترافیک څلورلارې په لور د 470 مترو په اوږدوالي، د 20 مترو په سور، 15.5 مترو په ژوروالي، د 525 ستنو یا پایو او نورو جزئیاتو په درلودلو سره تر ځمکې لاندې سړک ډیزاین شوی چې د جوړولو چارې به یې د 2 کلونو په موده کې بشپړې شي. دا وطن زما زما، دا وطن زما زما، رباته یې کړې بیدار سپین د پوهې په سهار، چې کار یې وکړي ګزار د تورتم په تور شمار، کړه بچي د مور وطن